د مایکروسکوپ مختلفې برخې. ټول مایکروسکوپونه ځینې عامې برخې لري چې همدا برخې یې عبارت دي له آی پیس، نوز پیس، objective lens، stage یا فایه، aperture، diaphragm، illuminator، arm، stage cleave، core adjustment، fine adjustment او بیز یا فایه. اوس دوی هر یو جلا جلا باندې تشریح کوو. آی پیس دا د مایکروسکوپ پورتنۍ برخه ده، هغه برخه ده په کوم کې چې موږ او تاسو ګورو. عموما معیاري مایکروسکوپونه همدغه آی پیس د 10x په اندازه لري، اما ځینې داسې مایکروسکوپونه هم شتون لري چې 15 څخه تر 30x وي. objective lens دوی د مایکروسکوپ لومړنۍ لیدونکي عدسیې دي. عموما مایکروسکوپونه 3، 4 یا 5 عدسیې لري. objective lens او آی پیس دواړه په ګډه سره کار کوي تر څو یو شی غټ وشوي او یا انځور روښانه کړي. روټیټینګ نوز پیس دا د مایکروسکوپ هغه برخه ده چې پکې عدسیې نیول کیږي. همدغه عدسیې داسې جوړې سوي دي چې دوی حرکت وکړي او کومه عدسیه چې موږ غواړو و سمپل ته یې راوړو. کورس اډجسټمنټ نوب دا برخه د مایکروسکوپ په بازو کې قرار لري او د مایکروسکوپ سټیج ښکته او پورته لور ته بیایي تر څو په لیدلو وړ شي باندې فوکس وکړي. فاین اډجسټمنټ نوب دا نوب د کورس اډجسټمنټ نوب و څنګ ته موقعیت لري او سمپل باندې فوکس کوي تر څو هغه واضح او ښه ښکاره کړي. سټیج د مایکروسکوپ هغه برخه ده په کوم باندې چې سپیسیمن ایښودل کیږي تر څو موږ یې مشاهده کړو. اپرچر د سټیج لاندې هغه سوری دی له کوم څخه چې رڼا سپیسیمن ته رسیږي. سټیج کلیپس دوه دانې کلیپونه دي کوم چې سلایډ په خپل منځ کې ټینګ نیسي. ډایافرام د سټیج په لاندنۍ ښي خوا کې موقعیت لري او دوی د روښنایي ډیروالی او لږوالی تنظیموي. ایلومینیټر یا لایټ سورس عموما د مایکروسکوپ په پایه کې شتون لري او دنده یې د نور تولید دی. بیز یا پایه د مایکروسکوپ تکیهګاه ده او د هغه ملاتړ کوي.